د حضرت یوسف علیه السلام د ژوند داستان. یوسف علیه السلام څرنګه د مصر صدر اعظم شو؟ یوسف علیه السلام ولې په څاه کې وغورځول شو؟ په دې ویډیو کې موږ تاسو ته د یوسف علیه السلام د ژوند لنډه قصه دراوړو. نو تر پایه موږ سره پاتې شئ او د داسې نورو تاریخي او معلوماتي ویډیوګانو د لیدلو لپاره د پښتو تاریخ چینل حتما سبسکرایب کړئ. حضرت یعقوب علیه السلام په عبادت بوخت و چې د حضرت یوسف علیه السلام د زیږېدو زیری یې پرې وکړ. حضرت یعقوب علیه السلام په زیري له خوشحالۍ 40 غویان حلال کړل او غوښه یې پر بېوزلو وویشله. حضرت یوسف علیه السلام چې یو ښکلی ماشوم و د خپلې مور راحل په مینهناکې غېږ کې وروزل شو او تر اوسه لا ماشوم و چې د ورور بنیامین په زیږېدلو یې مور له لاسه ورکړه، چې وروسته حضرت یعقوب علیه السلام د حضرت یوسف او بنیامین روزنه بلې ښځې لیا ته وسپارله چې د حضرت یوسف علیه السلام ترور هم کېدله. یوه ورځ حضرت یوسف علیه السلام له خوبه خوشحاله راپاڅېد او خپل پلار حضرت یعقوب علیه السلام ته ورغی او ورته یې وویل: پلارجانه بېګا مې څه خنده خوب ولید. پلار یې ورته وویل: څه دې ولیدل؟ حضرت یوسف علیه السلام وویل: په خوب کې مې ولیدل چې له اسمانه یې 11 ستوري، لمر او سپوږمۍ راغلل او سجده یې راته وکړه. یعقوب علیه السلام ورته خوب داسې تعبیر کړ: الله جل جلاله به ډېر علم درکړي او ډېر ژر به پیغمبر شي، خو دا خبره دې ورونو ته ونه وایه، ویرېږم چې د حسد او کینې له امله دې وکړوي. بالاخره ورونه یې له خوبه خبر شول او دا چې پلار یې له حضرت یوسف علیه السلام سره خورا مینه لري، نو راټول شول چې په دې باب صلاح او مشوره وکړي. یو ورور یې وویل: داسې خو نه کېږي چې موږ کار کوو، زحمت ګالو او پلار به تر موږ ټولو له یوسف علیه السلام سره ډېره مینه لري. زما په اند چې یوسف ژوندی وي، زموږ ټول کار او زحمت به د یوسف علیه السلام د سوکالۍ لپاره وي، نو غوره دا ده چې ویې وژنو. یهودا وویل: موږ کړی شو چې د بیت المقدس په څاه کې یې واچوو چې د کاروانو د لارې پر سر دی، او هر کاروان چې ولید له ځان سره به یوسي، چې په دې توګه به موږ له دې غمه خلاص شو او وژنه به مو هم نه وي کړې. ورونو یې د یهودا وړاندیز ومانه. بله ورځ ټول خپل پلار ته ورغلل او ترې ویې غوښتل چې اجازه ورکړي یوسف علیه السلام له ځان سره بیدیا ته یوسي، چې په پاکه او ازاده هوا کې لوبې وکړي. یعقوب علیه السلام ورته وویل: ویرېږم په بیدیا کې ورته کومه پیښه ونه شي. ورونو یې وویل: موږ چې یو نو ولې به ورته کومه ستونزه پیښیږي؟ حضرت یعقوب علیه السلام وویل: ویره مې له دې ده چې که تاسو پر لوبو بوخت شئ او پام مو نه وي او کوم ځناور یا لوی وداړي نو بیا. ورونو یې وویل: موږ ژمنه کوو چې روغ رمټ یې درته بېرته راولو او ښې وساتو. حضرت یعقوب علیه السلام وویل: ژمنه مو چې وکړه نو له ځان سره یوسئ. ورونو یوسف علیه السلام له ځان سره بیدیا ته بوت. په لاره کې یو ورور د یوسف علیه السلام کمیس راویست او بیا یې په رسۍ وتاړه او د بیت المقدس څاه ته یې له ډوډۍ سره ورکوز کړ او په خپله ترې بېرته راوخوت. ماښام و چې ورونه یې د یوسف علیه السلام د کمیس سره کور ته په ژړا راستانه شول. ویې ویل: پلاره، موږ یوسف علیه السلام له خپلو جامو او څیزونو سره کېنولی و چې ناڅاپه لیوه وداړه او دا یې کمیس دی. حضرت یعقوب علیه السلام وویل: پوهېږم چې دروغ وایاست، خو صبر به وکړم چې د څښتن په مرسته حقیقت معلوم شي. حضرت یوسف علیه السلام یوازې او خفه په څاه کې ناست و او د خپل پلار په هکله یې فکر کاوه چې څښتن پرې وحی وکړه: یوسفه، صبر او پراخه سینه ولره، ډېر ژر به دې له څاه څخه راوباسم. حضرت یوسف علیه السلام د دې خبرې په اورېدو خورا خوشحاله شو او په تمه کېناست چې له څاه څخه به څه وخت وځي. څو ورځې وروسته یو کاروان د څاه تر څنګ د دمې لپاره ودرېد. د کاروان مشر امر وکړ چې د تندې د ماتېدو لپاره له څاه څخه اوبه راوباسي. همدا چې بوکۍ څاه ته واچوله، نو یوسف علیه السلام په بوکۍ پورې ونغښت او بهر راووت، او کوم سړي چې بوکۍ راښوده نو د یوسف علیه السلام په لیدو یې چغې کړې: وګورئ چې د اوبو پر ځای له اوبو څخه څه راوتلي دي. د کاروان مسافر ټولو د څاه پر لور ورمنډه کړه او د یوسف علیه السلام پر لیدو حیران شول، او تر سلا مشورې وروسته دې پایلې ته ورسېدل چې له ځان سره یوسي او د مصر په بازار کې وپلوري. په مصر کې یوسف علیه السلام د مصر په صدر اعظم پوتیفار وپلوره. هغه یوسف علیه السلام خپلې ماڼۍ ته بوت، او دا چې یوسف علیه السلام ډېر ښکلی او باادبه و، نو خپلې مېرمن زلیخا ته یې سپارښتنه وکړه چې د نورو مریانو په څېر ورسره ونه چلېږي. حضرت یوسف علیه السلام د مصر د صدر اعظم په ماڼۍ کې په کار پیل وکړ او تر څو کاله وروسته ښکلی زلمی شو. دوهمه برخه په بله ویډیو کې مه هېروئ.